بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې رکروغ واوسئ. نن بیا هم استاد محمد حنیف تعقیب یم د یوې نوې ویډیو سره. هیله مند یم چې تر پایه به راسره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هم یونټ 1 دی، دریم سبق دی، ورډ سټډي ده. لیکلي دي choose and fill in the right words. choose and fill in the right word. دغه خې طرف کې چې کوم کلمات دي دا په دې تشو ځایونو کې د دې لپاره یې وټاکئ، انتخاب یې کړئ. لغاتونه دي put out mean وجل، tour سفر کول، چکر ته تلل، deal with سروکار لرل، rescue بچ کول، spell mean تویدل. دغه کلمات په دې جملو کې ځای پر ځای کېږي. راځئ شروع کوو. لومړۍ جمله ده firemen often rescue people from burning buildings. اوروجونکي چې دي دوی عموما خلک د سوځېدو څخه په تعمیراتو کې د سوځېدو څخه ژغوري. دویمه جمله ده these books. دلته اوس په دې لغاتونو کې باید موږ سرچ وکړو چې دې دپاره څه شی راځي. ورپسې کلمه ده many interesting books. نو دلته زموږ سره deal with راځي. these books deal with many interesting subjects. دا کتاب چې د ډېرو په زړه پورو عنوانونه پکې شتون لري. دریمه جمله ده firemen usually put out fires. دلته په دې ځای کې put out راځي. اوروجونکي عموما اورونه وژني په اوبو سره. څلورمه جمله ده if you دې ځای کې خالي ځای پرېږدو او بې دا نور جمله وایو بې پته لګېږي چې څه ورکې راځي. if you milk over your class you must take them to the cleaner. دې کې زموږ سره دې جمله کې څلورمه جمله کې زموږ سره سپل راځي. if you spill milk over your class که چېرته تاسو په خپلو جامو باندې شیدو توی کړئ you must take them to the cleaner. ته باید پاکونکي ته ویسي یا کلینر هغه ماشین ته ویل کېږي جامې چې ورپکې وینځل کېږي. وروستۍ جمله زموږ سره پنځمه جمله په همدې بکس کې زموږ سره دغه جمله ده. پنځمه جمله زموږ سره ده next holiday we are going to tour all the cities of Afghanistan. په راتلونکي رخصتیو کې we are going to موږ به tour سفر وکړو all the cities ټولو ښارونو ته of Afghanistan د افغانستان. په دویم بکس کې دلته نور لغاتونه راوړي دي. لومړی لغات دی fire station، دویم لغات دی preposition، دریم لغات دی rank، څلورم اپریټر او پنځم کیمیکل. دا لغاتونه هم د پورتني بکس په شکل باندې په دې جملو کې راځي، تش ځایونو کې راځي. شپږمه جمله ده what is his rank in the army. د هغه رتبه په لښکر کې یا په فوج کې یا په اردو کې څه شی ده. his major، هغه میجر دی. دویمه جمله ده ask the operator څخه. ومه جمله ده ask the operator to connect you to the number which you want. د اپریټر یا د تلیفونچي څخه پوښتنه وکړه یا غوښتنه ورنه وکړه چې تا د دغه شمېرې سره وصل کړي کومې چې ته غواړې زنګ ورته وهي. اتمه جمله they keep the fire engines in the fire station. دوی د اوروجنې هغه کوم انجن یا ماشینان چې دي دا په فایر سټیشن کې ساتي. نهمه جمله the preposition in this sentence. په دې جمله کې preposition is the word in. هغه کلمه د in ده. لسمه جمله we sometimes mix chemicals in our science lessons. مونږ اکثره وختونه یا مونږ بعضې وختونه mix ګډوو سره یو ځای کوو chemicals کیمیاوي مواد in our science lessons زمونږ د ساینس په سبقونو کې. بل بکس کې لغاتونه دي accidentally په ناڅاپي ډول accidentally په ناڅاپي ډول out in the open mean بهر، minimum fire station extremely. جملې دي. یولسمه جمله ده the minimum age for joining the army is 18. minimum mean درمیانه یا متوسط عمر د په اردو کې د داخلېدو 18 کلنی ده. join mean یو ځای کېدل. دولسمه جمله ده question 4 was not easy. څلورمه پوښتنه اسانه نه وه. it took an extremely long time to answer it.
د یقیني چې ډېر وخت ونیو. took is the second form of take. د زمونږ نه ډېر وخت واخیسته چې ځواب شي. دیارلسمه جمله ده I did not want to break the glass. نه غواړم چې ګیلاس مات کړم. did not want نه غواړم. break mean ماتول. it happened automatically. it happened accidentally. دا په ناڅاپي ډول دا کار وشو. happen mean کېدل، واقع کېدل، رامنځته کېدل. accidentally په ناڅاپي ډول. The best place to have a picnic is تر ټولو ښه ځای چې میله ورپکې ولرو out in the open بهر سیمه ده. پنځلسمه جمله firemen have training at the fire station. اوروجونکي چې دوی ته په فایر سټیشن کې روزنه ورکول کیږي. دوستانو که تاسو غواړئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسو ورسیږي ثاقب افیشل یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او هم د خپلو وړو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم درڅخه اجازه غواړم. د الله په امان. سلامت اوسئ.